كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. زمان محترم ورنو عدل الله سبحانه وتعالى صفات ده او په عدل باندې د دنیا نظام روان ده او د عدل د وجنه الله سبحانه وتعالى ورځ د قیامت قایمي دا د الله سبحانه وتعالى د عدل تقاضا ده او الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو نه هم دا صفات غواړي چې مؤمن مسلمان کې باید عدل وي، انصاف پکې وي، فیصله چې کوي په عدل او په انصاف باندې فیصله کوي، په فیصله کې د خپلوانو نه متاثر نه وي، د دنیا نه متاثر نه وي، د خپل جاه نه متاثر نه وي، بلکې د رب العالمین نه متاثر وي. او دا د ایمان په شعبو کې ډیره لویه شعبه ده، د ایمان په برخو کې ډیره لویه برخه ده، د ایمان په څانګو کې ډیره لویه څانګه ده، ځکه چې په عدل باندې ټول نظام روانېږي. زما عزتمندو، کله چې په یو معاشره کې عدل نه وي، په یو ملک کې عدل نه وي، په یو علاقه کې عدل نه وي، په یو قوم کې عدل نه وي، نو په دغه قوم کې، په دغه علاقه کې، په دغه ملکونو کې قسم مصیبتونه. نو د عدل ډیر اهتمام پکار دی او عدل د ایمان په شعبو کې ډیره لویه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. کله چې تاسو فیصله کوئ په یو د خلکو په مابین کې، په یو مسله کې، په یو لانجه کې، په یو مشکل کې چې تاسو فیصله کوئ، نو ان تحکموا بالعدل، ګوره یاد وساتئ چې په عدل او په انصاف باندې فیصله وکړئ. په فیصله کولو کې د خپلوانو لحاظ مه کوئ، د ملګرو لحاظ مه کوئ او د دنیا لحاظ مه کوئ، بلکې د رب العالمین د دین لحاظ وکړئ، د رب العالمین د مخ لحاظ وکړئ او په عدل باندې فیصله وکړئ. نو زما عزتمندو، په عدل باندې فیصله کول دا مطلوب شرعي دی او دا د رب العالمین د طرف نه موږ او تاسو ته حکم دی. ان الله یأمر بالعدل، الله سبحانه وتعالى د عدل امر درته کوي او د دې باره کې درنه بیا د قیامت په ورځ تپوس هم کوي. نو عدل د ایمان په شعبو کې ډیره لویه شعبه ده زما عزتمند، او دا هغه وخت سړي ته پته لګېږي چې کله د سره بې انصافي وشي، چې د ده زړه څومره دردېږي، د ده حق ګوره چې کله په معاشره کې بې انصافي وي، عدل نه وي، د مسلمانانو د انسانانو حقوق پکې ضایع کېږي، عزتونه پکې ضایع کېږي، وینې پکې ضایع کېږي، قسم مصیبتونه دغه معاشرې ته کډه راوړي. او چې کله عدل پکې وي، نو بهترینه معاشره، د چا حقوق پکې نه ضایع کېږي، د مظلوم حق هغه د ظالم نه اخیستلی شي او ډیره یو ښکلې معاشره وي. د دې د وجې نه د الله رسول فرمایي چې تاسو ارمانونه دنیا کې ډیر مه کوئ، خو د دوه کسانو ارمانونه وکړئ. یو هغه چې الله سبحانه وتعالى ورته مال ورکړی، فسلته على هلكته في الحق، او بیا دا په دې مال باندې مسلط کی، مال په دنیا مسلط شوی، بلکې دا په مال باندې مسلط وي او په حق کې استعمالوي. او بل هغه کس چې الله ورته علم ورکړی او په هغې باندې فیصله کوي په عدل او انصاف سره. نو الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې موږ او تاسو ته د عدل دا ښکلی صفت را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.